السلام علیکم د ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې پر تن ولرئ لکه څنګه چې تاسو سره موږ ژمنه کړې ده چې موږ به په مختلفو وختونو کې هڅه به مو دا وي چې ډېرې تاریخي فرهنګي تفریحي او داسې نورې ویډیوګانې له تاسو سره زموږ په چینل په صفحه باندې شریکې کړو ملګرو یوه پوښتنه بار بار پیدا کېږي اکثره موږ تاسو دا وایو چې د پشد د خلوب کیسې مو ډېرې اورېدلې دي نن موږ په سرکاڼو ولسوالۍ کې عملاً روان یو دغه کلوب چېرته جوړېږي څومره تاریخچه لري ولې دومره مشهور کلوب دی او په واقع سره چې موږ پیدا شوي یو او دغه یوه خبره ده چې پشتی کلوب نو زه او دغه د کلوبونو جوړونکي سره به خبرې کوو دغه کلوبونه به په تاسو باندې ګورو چې ولې دا دومره سابقه تاریخچه لري او څه کمال پکې دی چې دومره مشهور دی زموږ سره پاتې شئ او په دغه ویډیو کې را سره دغه د کلوبونو ټوله قصه وګورئ راتلو ماغه ځای ته راورسېدو چېرته چې دا کلوب جوړېږي نوم مې ورته په سوونو ځله اورېدلی ولې له نږدې نه و راغلی چې وایي ګورو بیا هم راغلی یو او دومره وزندار کلوب دی چې کله کله اوس هم ماته په ذهن کې چې راځي وایي پشتی کلوب نو واقعیت دی چې پشتی کلوب هم درته وایي خو کلي یې وګورو نو هم ډېره زبردسته کلي لري سټایل یا جوړ هم ډېر په زړه پورې دی او فکر کوم چې ماته ولې هم آسان کار نه دی نو راغلی وو له هغه چا سره به غږېږو چې دغه خواري کوي او دا د کونړ او په کونړ کې بیا د سرکاڼو کې د پشد په سیمې یو خاص تولید دی چې نوم هم لري او تاریخ هم لري دا کلوب زه له دغې خواريکخ سره خبرې کوو چې څنګه جوړېږي څومره تاریخچه لري دغه د پشد کلوب ښه نو استاد لا هم خواري کوي او فکر کوم چې اوس دلته پسرلی لګېدلی دی د لورونه هغه څه چې واښه یا د ګایا پرې بل کېږي نو هغه لګی دی تېره کوي لورونه نو انشاءالله موږ ته به هم لږ وخت راکوي ډېر وخت یې نه نیسو ځکه دا نو په خپل کار باندې دی او غواړي چې خپل کور ته حلاله روزي پیدا کړي سلام علیکم ژوندی اوسئ وعلیکم سلام وروره ستړی مه شئ په خیر راغلی ستړي مه شئ وروره زه خپله دلته ینګر یم د یار محمد ینګر زوی یم خپله مې نوم حمیدالله دی حمیدالله استاذ که ته راته ووایې چې دغه کلوب چې زما په لاس کې دی دلته نور هم په سوونو بیلګې دي مختلف ډیزاینونه موږ ولیدل دا کلوب څومره وخت کې تاسو جوړوئ په یو کلوب باندې مثلا دغه سایز چې زما سره په لاس کې دی په ده باندې څومره وخت راځي په ده کې ګلکاري هم شوې ده ډېره زبردسته لاروی صاحب یې راواخلي ګلکاري هم پکې شوې ده نو په دا یو کلوب باندې څومره وخت لګېږي ستاسو څومره خواري پې کوئ ژوندی اوسئ روزانه په دې یو کلوب باندې زموږ 18 ورځې راځي دا داسې یو رده غواړي لکه څنګه چې دا دیوال یا خشکاري خېجې که نه او یوه خښ تک دی دا داسې یوه رده غواړي 18 ورځو نه دا مخکې نه جوړېږي جوړېږي چې یو سړی ورته ځان لیونی کوي چې ګټه یو که تاوان یم دا یو دانه جوړوم دا یو کېږي خو لیکن ډېر نه کېږي دا چې رانیسي به یا به 10 رانیسي یا به 20 رانیسي نو دا هغه 18 ورځو څخه 10 یا 20 دا ټول یو شانته خلاصېږي ویاړ واقع دی چې فخر سړی دومره احساساتي شي چې هغه الفاظ ما سره نشته ساده د خټو بنۍ ورته وایي بنۍ یو ټاټکې او یو سندان او داسې انجینري داسې کمال څومره سړی تاسو فکر وکړئ د دې کلوب دپاره په میلیونونو ډالرو باندې یو کارخانه یا کمپنۍ جوړېږي ورې دلته حمیدالله استاد هغه څوک دی چې د پلار نیکه راپاتې کسب کې نو بیا دومره هنرونه کوي او داسې کلوب جوړوي چې هېڅ فکر سړی نه کوي چې دا به
دلته په خپلو لاسونو باندې په نشي امکاناتو باندې جوړېږي. حمیدالله صاحب راته ویلی شي چې دغه کلوب ما مخکې په ویډیو کې دا ویلي وو چې موږ ماشومانو او دا د اوس ځوانانې خو ولې د پشت د کلوب کیسې مو ډېر له پخوا اورېدلي دي. څومره تاریخچه لري دغه د کلوب کیسه؟ والله روجانه تاریخ خو ډېر زیات اوږد لري چې تر کم حد نه دا پشت جوړ شوی دی په همدې ځای کې د پشت په نوم دا یادېږي دا کلوبونه. آیا مشران یو نیم متل کوي وایي چپ شه ګنې خولې ته د پشتۍ کلوب اچوم هغه پشتۍ دا کلوب دی وروره. او دا راته ویلی شي چې مخکې تاسو به هم وویل چې مطلب موږ د نیکه نه یا د آبا او اجدانه زموږ دغه کسب دی. راته ویلی شي چې دا کلوب به نور ولایتونو ته هم ته یا د هېواد او بهر هم ته کو څنګه؟ او تللی دي. دې نه مخکې د اشرف غني په حکومت کې یو چینی به راتلو سور رنګ کې ټوډۍ ورسره وه دغلته به راتلو ډوډۍ به یې پاس په سر کړي خو هغه به لاندې راکړو د ایرې نه هغه به راتلو شپېته څلوېښتو نه به یې کم نه وړل دا به یې مس راټېکاوه دا به مې ورکول وړل به. آیا اوس داسې خلک شته دی چې کورونو ته دې خاطر وړي چې د پشت کلوب دا دی یوازې د یو فرهنګي یا یو تاریخي یو شي په خاطر باندې چې دا ډېره قدیمه لري؟ او شته خو هغه شانته نه اوس کم شوي دي. اوس چې څوک یو دانه یو تاریخ یا یو خوند لپاره یا یو شوق راجګ شي د او جوړ شي د شوق قیمت خو نه پوره کېږي. خلک راته دا ویلی شي چې اوسه پورې په دې برخه کې چا تشویق کړی یاستئ کوم یا په تېر نظامونو کې یا په اوسني نظام کې چا داسې مالي همکاري در سره کړې ده یا د ستا د کاروبار د لا د پرمختګ په خاطر باندې کومه مرسته څه شوي دي که نه؟ نه ما سره چا تر اوسه پورې دلته څه مرسته نه ده کړې. الحمدلله زه په خپلو مټو روان یم د مور و پلار په دوا روان یم دلته ما له چا مرسته راکړې ده هېڅ چا نه ده کړې او نه داسې څوک راغلی دی ما ته وایي چې ستا چېشته ضرورت دی چې زه یې درکړم. معنوي تقدیر هم چا نه دی کړی؟ نه په دې دولت کې نه په تېر دولت کې د غریب سړي پوښتنه څوک چېرته کولی شي په دې حال کې دی وګوره ټول خلک د پاس په دغه ګرځي په ما د خولې رواني ستړي ورته دی ناست یم ګرم ورته دی ناست یم. خو زه درته وایم چې دومره دا خولې داسې ښکاري لکه زه به دومره ووایم چې د بیروج غمي ولې دغه د حلال رزق خولې دي هغه څه دی چې حمیدالله استاد هم تاریخ د پشت ژوندی ساتلی دی او هم بچو ته حلال رزق ګټي. دا یې بله نوه ده؟ دا یې وړوکی دی دې کې په قسمونو دی اوس ګوره ورته ښه دا روغ جوړ دی صحیح دی برابر دی دا نوی رانیول شوی دی همدغه ماډل ټاکل همدغه ماډل کې دا نوی رانیول شوی خو دا ازره جوړ نه دی ده کې کار شته پاتې دی دا چې جوړېږي دې کې 15 ورځې نورې هم زما شته دا شپږ دانې چا فرمایش درکړی؟ دا چا فرمایش چا غوښتي. او یو خبره ما مخکې مو کړله شاید د ده د ماتولو امکانات هم ډېر کم وي چې څوک دا مات کړي. امکانات خو که هر سړی ما سره شرط دي چې زه په دې ځای کې په دې پل کوم زه یې ماتوم چې زما کلب لاړی چې مات نه شو د دې کلب 2000 روپۍ قیمت دی 400 روپۍ به راکړي کلب به پرېږدي په دې ځای سپک به پاڅېږي یو غل راشي مطلب په دې اره کې دې اره کوي نو دا چوکیدار بېچاره به ډېر ودی نو ډېر به بدقسمته چې دا ماتوي او د ده نه دا چوکیدار او یاره په څړکي یې نشي ماتولی. حمیدالله استاد څومره چې خبرې کې ستا دا د کار کسب دا خواري او دغسې شیان جوړول دا یو طرف ته که ستا خبرې ماشاءالله ډېرې زبردسته خوږې دي. حمیدالله استاد واقع دی چې د ودان میډیا درنو لیدونکو ډېرې کیسې راته شوې وی کورالی وی هنر یو طرف ته اخلاق او د خبرو اندازې بل طرف ته کور دی ودان انشاءالله دا ویډیو چې څوک ګوري په دې پارې شیر کړئ دوستانو زموږ د چینل له لارې تر څو هغه چاته ورسېږي چې هغه غواړي دغسې اشخاص دغسې ورونه چې هغه خواري کوي تاریخ ژوندی ساتي او داسې شیان چې خو د دپاره لږ عصري وسایل ورته برابر شي زه مطمئنه یم چې د افغانستان په سطحه به یو ښه تولیدي ځای یا کارخانه به موږ ولرو. ډېره مننه حمیدالله صاحب. د دې په باره کې د آی ډی نمبر غواړي نو د چړ پیري په انګلیش کې دې ورکړي د چړ پیري د قسمونو کلوپونه دې وګوري په خپله دې وګوري. ډېره مننه حمیدالله استاد په دې هیله چې یو ورځ بیا موږ د ودان میډیا ملګري راشو او دغه دوکان په بل څه باندې بدل شوی او دلته ډېر ښه پرمختګ راغلی او د پشت دغه نوم چې د حمیدالله استاد او د آبا او اجداد ژوندی ساتلی دی یو تاریخي ځای دی پشت سیمه ډېرې کیسې د ځان سره پشت زما په زړه کې ځانګړی ځای لري او هیله مې دا هم ده چې هر چا چې د پشت نوم اورېدلی نوم طبعا مینې به ورسره لا هم ډېره شوې وي تاریخي ځای دی خو چېرته راسره ژوند راشئ پشت وګورئ ډېرې ښایسته ښایسته کیسې د ځان سره لري امنیت یې هم ډېر په زړه پورې دی. دوستانو دا به زموږ نننی ویډیو چې د پشت په اړه او بالخصوص دغه د پشتي کلوپونو په اړه مو تاسو ته چمتو کړې وه نو که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې خامخا زموږ د ویډیو ته لایک ورکړئ تر څنګ زموږ چینل سره ودان میډیا سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.